السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده په سعودي عرب کې چې درې کسان په ریاض کې چې دنه په پارکینګ کې هغه د دنیا نه رخصت شوي وو، هغه په پارکینګ کې وران شوي وو او درې کسان پکې د دنیا نه رخصت شوي وو چې د هغوی تعلق د پاکستان باجوړ سره دی. هغه باجوړ ته نن راوړي. ډېر د افسوس مقام دی. الله پاک دې ورله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او هغه چې دنه په منفوخه کې جنازه وشوله، اوس چې دنه پاکستان ته به نن راوړي او د هغوی کور خلکو ته به یې حواله کړي. ډېر د افسوس مقام دی. ډېر ګران کار دی چې یو مسافر وفات شوی بهر ملکونو کې او د هغه نه پس خپل ملک ته راوړي، ځکه چې یو کور ته درې جنازې په یو پیر ننوځي او په یو پیر ته درې جنازې وځي. دا ډېر زیات ګران کار دی. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده دا واقع چې دنه 2-3 ورځې مخکې راغلې وه، که تاسو ته پته ما تاسو ته ویلو چې په پارکینګ کې وران شوي دي دوه ورونه او یو د تره زوی چې دنه هغه پکې د دنیا نه رخصت شوی دی. الله دې ولې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. ملګرو، د دنیا دغه ژوند دی، بس روان دی، ټول مرګ طرف ته نږدې کېږو. نو دا سوچ هم نشئ کولی چې څومره هم مسافر یې. له اکثر د تاسو ته پیغام جاري کوم چې کوشش کوئ که نه د نورو خلکو هم عزت کوئ، خپله چې دنه هم ښه زندګي تېروئ. د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. په منفوخه کې دغه جنازه وشوله د دریو کسانو چې د هغوی تعلق د باجوړ سره دی او نن به چې دنه هغه د باجوړ ته راوړي او د هغه کور خلکو ته به یې حواله کوي. هغه تابوتونه به د هغه کور ته ننوځي، ځکه تاسو سوچ هم نشئ کولی. د خپل خاندان د خپل فیملي دپاره هغه سعودي عرب ته ځي، په سعودي عرب کې او هغه د دنیا نه رخصتېږي او د پارکینګ پردی پارکینګ دی په هغه کې لانجه کوي او په هغه کې دا درې پاکستاني ورونه زموږ پښتانه ورونه هغه د دنیا نه رخصتېږي. زما هم چې څومره پښتانه ورونه یې نو کوشش وکړئ، دعا ورته وکړئ چې الله والا په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. د دنیا خو دغه ژوند دی، موږ ټول د دې دنیا نه روان یو، یا په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې یا په پاکستان کې، په هر ملک کې ته به هسې مرې. ټول انسانان چې د الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړي، دغه نه پس دا بلې دنیا ته منتقل کېږي او په دې دنیا کې چې څه کړي الله پاک به چې دغه تپوس کوي. چې څومره هم پښتانه ورونه یې ملګرو، دا درې کسان چې په سعودي عرب کې د دنیا نه رخصت شوي په پارکینګ کې، هغه اوس چې نن به باجوړ ته راوړي او د هغوی جنازه چې په منفوخه کې په سعودي عرب کې ادا شوې ده. اوس چې نن به باجوړ ته هغه درې لاشونه او هغه درې تابوتونه به هغوی کور ته داخلېږي. ډېر د افسوس مقام دی. الله دې ورله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. موږ خپل ځان هم د مرګ نه نشو خلاصولی، نو موږ به دغو ته صرف د دوا نه علاوه موږ هېڅ هم نشو کولی. موږ ورته دوا کوو او موږ چې دلته کوم الفاظ راوړو، موږ تاسو له ریل الفاظ راوړو چې کوم واقع راشي، موږ وایو چې موږ په صحیح طریقه تاسو ته بیان کړو، په هغه کې خپل پیغام تاسو ته جاري کړو چې دا څیزونه کوئ، دا مه کوئ. د دنیا ژوند ډېر زیات په تیزۍ باندې روان دی. موږ یوې بلې دنیا ته منتقل کېږو. د هغه دپاره څه کول غواړي. که ته مسافر یې او که ته په هر حالات کې او ته به د الله عبادت کوې، په 24 غنټو کې ته 1 غنټه د الله عبادت له نشئ ورکولی. تاسو سوچ هم نشئ کولی. نو زما ټولو پښتنو ته دا خواست دی، دا واقع راغلې وه په دې تقریبا زما 3مه ویډیو ده. واسې سوچ تاسو وکئ که نه، الله پاک دې د دې کور خلکو له صبر الجمیل ورکړي. ډېر ګران کار دی که نه چې بهر ملک یو کس وفات شي او د هغه کور ته حواله کېږي. دا ډېر زیات ګران کار دی. نو زما چې هم څومره پښتانه ورونه یې نو دعا ورته کوئ او الله پاک دې کور خلکو له صبر الجمیل ورکړي، ځکه چې دغه لاشونه به نن باجوړ ته رارسي او باجوړ هغه کورونو ته به حواله کېږي، ځکه چې په منفوخه کې د هغوی جنازه شوې ده او پاکستان ته چې دی نو هغه لاشونه هغه تابوتونه منتقل کېږي. نو کوشش کوئ، په دعا کې ضرور یادوئ. ټولو مسافرو سره ښه لهجه ورسره چلوئ. د دنیا دغه ژوند دی. الله دې ټول مسافر چې دی نو هغه په حفظ و امان کې وساتي او کوم کسان چې وفات شوي دي الله دې ورله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. دوا نه علاوه موږ هېڅ هم نشو کولی او دعا ورته ضرور کوئ. ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ، ټولو مسافرو ته یې ورسوئ.